الله چې موږ ته د دې عبادت ویلي چې تاسو به روجې نیسئ، بیا فرضي روجې خصوصا د رمضان ده، نو رب العزت ستاسو څه سوچ دی چې الله رب العزت په دا غواړي چې موږ وږي شو، موږ تږي شو؟ دا رزق هغه موږ له راکوي او بې شماره مخلوق ته، صرف انسانان نه دي، هغه ټولو ته الله رزق ورکوي. نو دا یو څو ګنټې چې موږ ځان د اوبو نه او د خوراک نه څښاک نه منع کړی دی، نو په دې کې به الله ته څه فایدې؟ که نه دا رزق چې دی څه وخت له الله بند کړو ځکه چې بل ټیم له موږ له راکوي؟ نه، الله رب العزت موږ څه وږي کوي او تږي کوي خو نه، یا موږ هسې ستړي کوي. په دې کې ډېر حکمتونه دي. یو څو ته زه په تادۍ کې ذکر کوم. لوی حکمت یو دا دی، الله رب العزت قرآن کې دا خبره کړې ده، کتب علیکم الصیام، په تاسو فرض کړی شوي دي روجې نیول، کما کتب علی الذین من قبلکم، لکه څنګه چې په پخوانو باندې، لعلکم تتقون، دې لپاره تاسو کې تقوا او پرهیزګاري راشي. دا پکې ټول لوی حکمت دی. موږ روجې ونیسو چې موږ کې تقوا او پرهیزګاري راشي. دغه شان دې کې بل حکمت هغه دا دی چې د انسان د زړه د الله فکر او ذکر ته، د الله طرف ته فکر ته او ذکر ته فارغه شي. کله چې انسان په شهواتو کې ډېر ورننوځي که نه، او په مخه خوراکونه یو خوراکو شهوت دوه قسمه دی، یو د خېټې شهوت دی، بل د عورت. په روژه کې د رمضان چې کله تا روژه نیولي نو د دواړه په تا بند دي، د خېټې شهوت هم بند دی او د عورت شهوت هم په تا بند دی، هغه هم ته نشي پوره کولی. دا دواړه شهوتونه چې کله په انسان باندې لږ ساعت له بند شي که نه، نو دا زړه فارغه شي، نو د دې سړي توجه بیا د الله طرف ته، د الله د دین طرف ته شي، ذکر ته شي، الله یادولو ته شي. خیال هم نه کړی د انسان چې کله روجې هسې د سړي بس د دې عبادت سره یو محبت وي چې زه به دې جومات کې کېناستی، ما تلاوت وکړی، ما دعا وغوښتی، ما صدقه ورکړی، ما دا وکړی، ما دغه وکړی. د هغې یو وجه دی، هلته هغه شهوت د خېټې او شهوت د عورت بند شوی دی. کله چې د خېټې د شهوتونه خوراکونه په مخه خوراکونه او بیا شهوتونه پوره کول د عورت، د دې سره دا زړه چې دی دا سخت شي، سخت په زړه کې سختوالی پیدا شي. نو چې زړه څومره سختېږي نو د ده او د الله د عبادت په منځ کې دیوال جوړېږي. نو یو پکې لوی حکمت هغه دا دی. بل ګوره حدیث کې دا راځي چې شیطان چې دی د انسان په دې رګونو کې ګرځي، څنګه چې د رګونو کې د وینه روانه دغه شان پکې شیطان ګرځي. کله چې ته روژه ونیسې که نه، دا رګونه تنګ شي، رګونه څه شي؟ هغه تنګ شي. نو شیطان، او دا خو تجربې خبره ده، لکه دې صرف نه دی چې یاره صرف د اورېدو ده، چې کله د انسان روژه وي نو د ده د ګناهونو طرف ته ډېر سوچ نیسي. که ته ورته ووایم چې یاره دا پلانی کار پلانی او هغه ګناه وي، دې ته ته مړه راځه روژه، هلته هغه رګونه تنګ شوي دي، د شیطان هغه لارې د ده په بدن کې هغه څه دي، هغه تنګې شوي دي. دغه شان ګوره دې کې یو لوی حکمت دا دی، ستا ټریننګ کېږي. ټریننګ په دوه درې خبرو، یو ستا ټریننګ کېږي، تدریب کېږي په دې چې خپل خواهشات په څنګه کنټرولوې، او دویم ستا ټریننګ کېږي او تدریب دې کېږي په دې چې په سخته کې به څنګه ژوند تېروې. دا پکې حکمت دی. لکه هر وخت خو داسې نشي کېدی چې ستا نفس تا نه څه غواړي، خواهشات څه غواړي، ته به یې پوره کړې. خواهشات ډېر دي چې څه غواړي چې یا خو په موږ باندې ناروا دي هغه شیان، یا زما په وس کې نشته. د دې روژې سره زه عادت شو چې یاره خواهشات که ډېر څه غواړي او ما سره یم، نو نه څه خبره نه. په دې کې ګوره زړه غواړي چې اوبه وڅکي، خواهشات دا دي چې د ډوډۍ وخوړی، د شهوت پوره کړی خو ځان یې کنټرول کړی. دغه شان د حالاتو څه پته لګي. هر وخت به ستا رزق داسې پراخی نه، هر وخت به تا سره چې دی مال داسې او داس نعمتونه به نه، کیدای شي حالات تقدیر کې داسې لیکلی شي په تا باندې سخته راشي، د دې روژې د لاسه انسان د هغې سره صحیح عادت شي.
دې کې یو بل حکمت لوی هغه دا دی د الله د نعمتونو قدر د انسان سره پیدا شي. موږ په مخه دا خوراکونه کوو که نه، او دا مزېدار یخې اوبه پسې څکو او دا کله یو نعمت دی او کله بل دی، نو هغه نعمتونو قدر موږ سره اوس نشته. نعمت چې کله ډېر شي نو دا نعمت بیا بې قدره شي. روژه کې انسان ته د نعمت قدر محسوس شي، قدر ولا ورشي چې دا اوبه څومره اوچت نعمت دی، د ده پسې لږه د جبره ووته. که چېرته دا اوبه الله ربالعزت په موږ بندې کړي، که چېرته دا رزق الله په موږ باندې تنګ کړو، که چېرته دا پراخه نعمتونه الله په موږ باندې بند کړو، نو د نعمت قدر انسان سره پیدا شي. یو لوی حکمت پکې دا دی د غریبانانو احساس انسان ته وشي چې غریبانان څنګه ژوند تېروي. دې چې کله ته یو سړي ته ووایې چې هغه موړ دی چې یاره غریب داسې او غریب دغه، نو دی نه محسوسوي چې لا غریب باندې څه سخته تېري، د ته هېڅ پته نه لګي. خو چې کله دی په خپله د سهار نه د ماښامه پورې روژې کوي او یو څو ګنټې او د ده پکې کله بلډ پریشر خیږي او کله ولیږي او کله یې شوګر ډېرېږي او کله کمیږي او کله روژه د پښتنو روژې سر ته خیږي، کله روژه سر ته خیږي، کله خپله راځي. دې ټیم کې انسان ته دا خبره محسوسه شي چې د غریبانانو ژوند څنګه دی، چې په هفتو ته خوراک نه میلاوي، چې په ورځې پې تېرې شي، شپې پې تېرې شي او څه ورسره نه وي، کلونه چې پې تېرې شي او هغوی ته د رزق درکې نه لګي چې د هغوی احساس به څنګه وي. دغه شان یو لوی حکمت زه باز ذکر کوم، دی کې ډېر حکمتونه دي، سړی پکې سوچ وکړي. یو حکمت پکې دا دی چې د نفس تربیت کول په امانتګیرۍ باندې ډېره اهمه خبره ده. د خپل ځان تربیت کول په امانتګیرۍ. روژې کې زموږ د تربیت کېږي، د ټریننګ کېږي. څنګه یو سړی وایي چې امانتګیري څنګه دلته راغله؟ مسله د روژې روانه ده او ته پکې خبره د امانتګیرۍ کې. ګوره ما پرون تاسو ته ووایي چې دا روژه زموږ او د الله په منځ کې راز دی. که موږ په دې کې اوبه څکو، که موږ په دې کې پټه ډوډۍ خورو، نو د الله نه علاوه زموږ نه څوک نه خبرېږي. خو بیا موږ ځان بند کړی د اوبو نه، د هر څه نه چې یاره الله موږ ایني. دا هغه تدریب دی د نفس په امانتګیرۍ باندې چې ګوره خیانت به نه کوې، خیانت به نه کوې. څه چې درته الله ویلي هغه شان به کوې، اگر که مخلوق ته نه ایني. او زم ارمان چې زموږ دا طریقه ټول کال وي، چې زموږ دا طریقه ټول کال وي. لکه اوس ګوره یو سړی روژه ده، ګرمي ده او سمه ګرمي ده او دی تږی شوی دی، داسې تږی دی چې تپوس یې مه کوه، خو دی د اوبو ګوټ نه کوي. لکه ته یوازې هېڅوک دلته نشتي د الله نه علاوه، مخلوقاتو کې څوک نشته، دی بیا هم ګوټ نه کوي. که چېرته زموږ عام ژوند ټول دغه شان وی، یو سړی یوازې دی، لکه زه د پلانې ګناه پکې وکړه، دغه فحاشي، دا دروغ، دا دوکه، دا تصویر، دا ویډیو، هسې شپه ده، هسې یوازې څوک درته نه ګوري. او موږ ویل چې نه، الله خو به ویني که نه. عجیبه خبره ده چې زموږ دا سوچ په رمضان کې وي چې الله موږ ویني، دې طرف ته هم توجه وي. خو بیا دا 11 میاشتې موږ له ګوره هسې چې وشي، کوم رب نه چې ته یېرېږې او د اوبو ګوټ نه کوې او تږی شوی او نوڼۍ خولې له نه وړلې او ته وږی شوی، هم هغه رب دغه 11 میاشتو کې هم دی، هغه رب دغه 11 میاشتې هم تعیني ستا اوري. بیا ولې ته هره ګناه کوې او دا وایې چې یاره زه څوک نشتي او څوک ما نه ویني؟ الله خو دې هر وخت. نو دا روژه الله ربالعزت به موږ هسې نه ده لازم کړې، په دې کې ډېر حکمتونه دي. دا خو ما په تادۍ سره یو څو هسې ذکر کړو. بله مسله دا یاده کړئ مخکې د دې نه چې موږ مسلې شروع کړو. الله ربالعزت دا روژه ګورې एकदम داسې نه ده به موږ لازم کړي چې بس روژې نیسئ، بلکې دا په مرحلو تېره شوې ده. ما بل اوس خبره کوله د زکات، که تاسو ته یاد دی چې زکات په مکه کې وو خو نصاب یې نه و معلوم، څومره به ورکې، د کم مال نه به ورکې، دا تفصیل الله نه و بیان کړی. صرف دا الله ویلو چې غریب له حق ورکوه. بیا په مدینه کې تفصیل بیان، ولې ما څه فایدې ذکر کړو چې عادت شي، چې د دې پیسې ورکولو سره عادت شي. دا روژه الله داسې نه ده لازم کړی چې ناڅاپه بس وی
وحی راله چې تاسو به د رمضان روجې نیسئ او ډېر ګران کار دی. یو میاشت روجې نیوه او داسې وویلی شي اچانک چې بس روجې نیسئ، دا خو ډېره ګرانه خبره ده. اوله کې مسله داسې وه د رمضان دا روجې چې فرض شوي لا نه وي، د عاشورا روجه به لازم نیوی کېده. عاشورا روجه یو ورځ روجه دا به لازم نیوی کېده. او حدیث کې راځي د عایشه رضی الله عنها حدیث دی چې کان یوم عاشورا یوما تصومه قریش فی الجاهلیه. قریشو هم جاهلیت کې د عاشورا دا روجه دا نیوه. عاشورا دغه 10 محرم چې او رسول الله صلی الله علیه وسلم به هم نیوه. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې ته راغی نو بیا هم دا روجه نیوه و امر بصیامه او مسلمانانو ته هم تاسو به ونیسئ. نو اولنۍ مرحله لازم روجه کومه وه؟ عاشورا. په ټول کال کې یو ورځ. دا به جاهلیت په زمانه کې هم نیوه کېږي. یهودو هم دا روجه نیوه، یهودو هم دا روجه هغه نیوه. ها کله چې دویمه مرحله دې پسې دویمه مرحله دا ده چې بیا د رمضان روجې فرض شوې. د رمضان روجې فرض شوې او هغې کې دویمه مرحله اوس څه ده؟ اختیار دی. د رمضان روجې لازم دي، نیسئ به. ها که نه یې نیسئ نو بیا د هرې روجې په بدله کې به یو غریب له خوراک ورکوئ. دې ته وایي التخییر، اختیار. د دویمه مرحله ده. قرآن کې دې ذکر شته وعلى الذين يطيقونه څوک چې روجې نشي نیوی او ګرانه ده ورته فدیة طعام مسکین، دې مسکین له خوراک ورکوي. اوس د دویمه مرحله ده. بیا الله دغې کې وویم دغه آیت کې وان تصوموا خیر لکم، روجې نیوه غوره د خوراک ورکولو نه روجې نیوه غوره. دا دویمه مرحله ده. خلک ورو ورو عادت کېږي. نو بعضو خلکو به پوره میاشت روجه ونیوه، بعضو به اکثر میاشت ونیوه او چې کمې به یې ونه نیوي د هغې په بدل کې به مسکین له غریب له خوراک ورکړه. درېیمه مرحله لازم به روجې نیسي، لازم به روجې نیسي. صرف چې څوک معذوره دی د هغې تفصیل روان دی، هغه دې پرېږدي بیا به یې نیسي، اب هم بیا نیسي. بعضو حالاتو کې خوراک ورکولی شي. دا درېیمه مرحله ده. خو په دې کې یو کار ډېر ګران و. الله اکبر. اوله کې هغه داسې وو، دا ټولې خبرې په حدیثونو کې راغلي دي چې روجه بیا داسې شوه چې لازم به روجه نیسي. خو که چېرته لکه اوس یو سړی دی هغه اوده شو، لکه مازدیګر ټیم کې سترګې ولګېدې اوده شو او په ده باندې اذان هم وشو او ماښام او ده روجه ماته نه کړه، نو بس د سبا ماښامه پورې بیا دا روجه بیا نشي ماته، نه به خوراک څښاک کوي او نه به شهوت پوره کوي. دا پکې بیا بله مرحله وه. دغه شان د نور د ډوبېدو نه بعد کوم ته اوده شوي چې اوده شوي او روجه دې نه ده ماته کړې، نو په تا باندې هر څه شو هغه حرام دي. د کوم وخته پورې؟ د سبا ماښامه پورې شپې پورې. دا هم ډېره ګرانه وه. بیا الله رب العزت دا مسله هم منسوخ کړه او بیا یې داسې وویل چې کله ماښام شو نو که څوک پکې اوده کېږي، که څوک ویښي، خو د سحر راختو پورې خوراک څښاک شهوت پوره کول دا ټول جایز دي. او دغه مرحله اوس ده، دغه پاتې شو. نو روجه داسې په څو مرحلو تېره شوې ده. داسې نه دی چې یکدم الله ویلي دي چې تاسو به د رمضان د میاشتې روجې نیسئ او لازم به یې نیسئ. دلته یو سوال زړه ته راځي دا چې په دې منځ کې پکې دا مسله راغله چې څوک اوده شو نو د سبا شپې پورې بیا د څه نه خوراک کولی شي، نه څښاک او نه نزدېکت کولی شي. دې کې څه حکمت و چې وروسته الله اسانوله. یو ښکاره شي دلته دی. دې کې څه حکمت و وروسته الله هسې اسانوله. کله الله رب العزت داسې کار کوي د دې دپاره چې خپله مهرباني او شفقت راښکاره کوي چې دا زما مهرباني ده او احسان دی. ګینې که الله داسې ساتلی وی نو څومره به ګران وي.
او دا په هغه موقع باندې رب العزت دا مسله اسانه کړه چې هغه یو صحابي د خپل پټي نه راغی او ستړی او سم او روژې یې و چې راغی ښځې ته وي بس خوراک تیاروه او تادي کوه هغې ورته دکه خوراک تیارو جماعت ورته تیارو هغه اوده شوی نو چې اوده شوي بیا خو ته نه څه خوړی شي نه څه څکی شي سبا له د ورځې بېهوشي شو راولوېده لکه چې پرله پسې 2 ورځې روژه نیوه الله رب العزت اسانتیا راوسته نو دا د الله احسان دی چې رب العزت دا مسله موږ ته داسې اسانه کړه د رمضان د میاشتې روژې نیوه دا د اسلام په ارکانو کې یو رکن دی دا خو په وړوکوالي کې موږ ته پوه شوي د اسلام 15 ارکان دي یو پکې د رمضان د میاشتې روژې نیوه دي روژه نیوه نه د رمضان د میاشتې روژې نیوه ځکه چې روژه نیوه که موږ داسې وایو نو دا خو مستحب پکې هم راځي د رمضان د میاشتې روژې نیوه دا رکن دی قرآن کې هم رب العزت دا مسله ذکر کړې ده حدیثونو کې هم دا رسول صلی الله علیه وسلم وایي بني الاسلام علی 5 اسلام په 5 بنیادي خبرو ولاړ دی یو پکې دی وصیام شهر رمضان او د رمضان د میاشتې روژې نیوه نن سبا خو نوي مسلې مارکیټ ته راوځي او نوي مولیان څوک وایي مونځ نشتي او څوک وایي روژې نشتي او څوک وایي عبادت نشتي او څوک څه خلکو اوس نن حق پرست عالم راښکاره شو ورو دا سلسله داسې روانې زما دا خبره یاده که یا به زه یم یا به نه یم ورو دا سلسله داسې روانې یو ورځ ووایو الله هم نشته او دا دین هم نشته او هېڅ هم نشته د ځناورو په شان ژوند تېروه او مزې کوه چې څه دې زړه غواړي هغه کوه بیا به درته پته ولګي په حیثیت د مسلمان دا خبره ته نه منې خو شروع به د دې ځینې وشي دا مسله دا نشته دا مسله دا نشته حدیثونه شکي دي حدیثونه دا غاړې ته کړه موږ صرف قرآن منو بیا قرآن کې دا هدهد دا قصه دا نشته میږي دا قصه دا نشته آدم علیه السلام دا قصه دا نشته د سود ابولس پکې یو پکې دا خبره هم چېرته کړې ده وایي سود هم څه دغه خو نشته کوم ذکر راغلی سود قرآن کې وایي د سود ذکر نشته قرآن کې اسود ټکی راغلی حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود هلته خو د تور تار علم ته وګوره چې زموږ علم څومره دی لکه اسود په عربۍ کې څه ته وایي زه تاسو ته تپوس تاسو پې هم پوهېږئ ګوره او هغه چې دا مسله بیانوي هغه پې نه پوهېږي او وایي دې نه مراد تور مال دی دا مسخرې نه دي قرآن پورې اصل کې دا مسله د روجې لپاره بیان شوې تاسو به واورئ الله وایي چې کله سپین تار د تور تار نه ښکاره شو سپین تار نه مراد څه دی سحر دی تور تار شپه ده رسول صلی الله علیه وسلم تفسیر په خپله داسې کړی او موږ وایو چې تور تار نه مراد بلیک مني د سپین تار نه به صاحب وایټ مني سپین مال الله دې زموږ د ایمانونو حفاظت وکړي یو لوی سوال چې زه هر وخت د الله نه کوم هر وخت د دې هر څه سره به ګزاره وکړو چې صرف د ایمان د قبر ته سلامت ورسوو نو دا به د الله لوی احسان وي موږ باندې داسې فتنې راوتې دي داسې قصې به واورې چې ته به حیران شي په قرآن پورې یو سړی مسخرې کوي لوبې کوي د افسوس خبره څه ده چې ته به د بعضونه پکې واورې وي دا اوس حق موږ ته بیان شو یعنی امت څه د پاسه 1400 کاله د رسول صلی الله علیه وسلم سره والعیاذ بالله د اوسه پورې په قرآن څوک نه و پوه د اوسه پورې امت په ګمراهۍ کې هغه وه چې پښتنو کې په پلاني کلي کې چېرته پته هم نه لګي یو کس یو دانه را پیدا شوه چې نه په عربۍ پوهېږي نه په قرآن پوهېږي نه په حدیث پوهېږي خو حق یې موږ ته واضح کړو حق یې موږ ته څه کړو
دا به د بعضو خبرې واورو. ها ته به ورته وایې لکه اوس دا زه لېږی یم روجې مسایل بیانوم. دی به ما ته څه وایي مولوي صاحب ته خو د روجې مسایل بیانوې خو د دې غریبانانو دا غریب ګاونډي چې دی خوا کې دی. ما له په دې خبره سړی وایي چې وجاړم پې او که وخاندم په دې چې دا خو لطیفه دی کوي، وجاړم په دې چې دا کم عقل دی چې دا خبره بیانوي. د غریب حق چې بیانېږي د هغې خپل ځای دی. د غریب ګاونډي خپله موضوع ده، موږ نه ده بیان کړې. اوس د دې یوې خبرې د لاسه دا ټول عبادتونه راوالم چې امتیا ګزار کړم. لکه زه به چاته نه ویم، زه اوس چاته وایم چې وروره رښتیا وایه، او هغه ګاونډي غریب سره به څه کوو؟ مونځ کوه. او دا کلي کې چې دا غریبانان دي مولوي صاحب د دې به څه کوو؟ حج کوه. او دا خلک چې دا محتاج دي دوی سره به څه کوو؟ بس د هر څه به پرېږدم نو که یو مسله وبیانوم، یا خو دی په خپله غریب دی څه غواړي زمانه، او یا یې په اصل کې د دې دین سره نه لګي. نو خو په دغه دین کې دا مسله بیان شوې ده چې د غریب هم حق دی، د ګاونډي هم حق دی، د پلاني او د علاني هم حق دی. نو ته خو ما پرېږده که نه، زه به اوس صرف هر څه پرېږدم، تا ته به یو ګردان کوم په مخه چې ګاونډي غریب ګاونډي. دین صرف دغه خو نه دی. نو دا خبرې ولیکې، تاسو ته پته شته موضوع رانه بل طرف ته روانه ده او زموږ سره ټایم لږ دی. دا خبرې صرف دې دپاره کوي چې ستا زړه خپل طرف ته راواړي. په دې پسې شاته به نور مقصدونه وي، نورې خبرې. نو خبره مې دې پورې کوله چې نن سبا داسې خلک را پیدا شوي دي که ته کوم عبادت هم ذکر کې دا یاره او ته چې دی حج له روان یې په خولې نه پشم روان، او ستا په کلي کې چې دا غریبانان دي، نو صحیح ده که نه؟ کیدای شي دغه سړی دی چې حج له روان دی، دی حج هم کوي او دی د غریبانانو حق هم ادا کوي. ته د حج نه ولې منع کوې؟ حج خو ځان له مستقل عبادت دی. داسې ووایه چې د غریبانانو حق ادا کوه، دا هم د الله یو بندګي ده. خو د هغې په بنیاد باندې ته خلک د نورو عبادتونو نه منع کوې. هغه یو کال پکې دا جاخه جوړه شوې چې تراویح شتي که نه شتي. نو د دوی په ځای چې هسې وي چې ته لاړ شي او د یو بیمار تپوس وکړي، د بیمار تپوس وکړي. دا د دې نه ښه نه دی چې ته جومات کې ولاړ یو 100 رکعته تراویح کې. زه دې عقل ته حیران یم او دې خبرې ته. صحیح ده که نه؟ زه تراویح هم کوم او زه د بیمار تپوس هم کوم. دا ځان له عبادت دی او دا ځان له عبادت دی. زه مونځ هم کوم، زه د الله د بندګانو حق هم ادا کوم. زه مونځ هم کوم او زه په معاملاتو کې هم سیده چلېږم. زه الله هم راضي کوم او زه د بندګانو د حقوقو د ادا کولو هم کوشش کوم. کار نشي چلېدی. اصل مسله څه ده نقطه؟ بېدینه خلک هسې هم د دې عباداتو نه څه دي؟ تنګ دي. دې خبرې تنګ کړي دي چې مونځ وکوه، الله راضي کوه، پلانې عبادت کوه او داسې کوه. دې نه تنګ دي، څه لار نه میلاوېده. یو را پیدا شو اسود او پلانې شی او علانې شی او مونځ نشتي او روجې نشتي او زکات نشتي او دا نشتي او دا. د ده د زړه ارمان پوره شو. الله کوي تا پسې خو مونږ اسمانونو کې ګرځېدو، ته را الله په ځمکه کې راکړې. دا خو قیمتي کاڼی په ځمکه کې پروت اوس الله راښکاره کړو. بس په ټوله دنیا کې یو ملا دی پلانې صاحب، هغه پوهېږي، نور هېڅوک نه. د پلاني صاحب نه چې دی متاثره دی، ولې ځکه چې د د خواهشاتو مطابق خبره یې وکړه. ما دا خبره باندې ورسېدی که نه یې رسېدلي؟ الله رب العزت دې موږ د هرې قسمه فتنې نه وساتي. الله دې زموږ د ایمانونو حفاظت وکړي او الله دې موږ له مرګ په هغه وخت کې راوړي چې کله الله زموږ نه راضي. الله دې زموږ دا زړونه په دې دین باندې، په اسلام باندې مضبوط ساتي. او دا دعا ډېره زیاته غواړي، کومه دعا چې به رسول الله وسلم ډېره غوښته: یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دینک. یا الله ته زړونه اړې راړې، زما دا زړه هم په دې خپل دین باندې مضبوط ساته.
بله مسله روجه په چا لازم ده؟ په چا لازم دی چې روجه ونیسي؟ دا ډېره اهمه مسله. په چا لازم دی چې هغه روجه ونیسي؟ نو روجه لازم ده په هر مسلمان بالغ عاقل طاهر چې پاکي قادر چې قدرتي او مقیم چې په خپل ځای کې. سړی په دې موږ پوه نه شو. تا دومره اوږده کیسه زر زر وکړه. اولنۍ روجه لازم ده په مسلمان. د دې نه څوک ووتو؟ کافر ته ووتو. موږ وایو مسلمان بالغ، څوک ته ووتو؟ نابالغه. په نابالغه باندې روجه نیوه نشتي، لازم پې نه دي. خو دومره ده د صحابه کرامو دا طریقه وه د دین د مشرانو د نیکانو خلکو چې هغوی به په هغه ماشومانانو چې بالغان لا نه دي زلمي شوي نه دي په هغوی به هم روجې نیوي. ولې؟ چې عادت شي. همدغه طریقه ګوره د الله هم د ما تاسو ته وایي که نه چې الله هم موږ د دې عبارتونو سره ورو عادت کوي. د مور پلار به دا طریقې ولې که خیال هم کړی دا کم خلک چې دا روجې نه نیسي بلکل د مسلمانانو کې بعض قومونو ته دا روجه سیاستمانو ته کې ښکاري مني چې شتي. هغه یو انټرویو به تاسو اورېدلی که نه به ډېره عجیبه وه. یو کس نه تپوس وکړو چې د پنجاب طرف ته وایي جي تاسو روجې نیسئ؟ نو هغه وایي چې روجې زما ډېرې خوښې دي. هلته زموږ کار داسې دی چې څه موقع نه برابرېږي. یعنې لوی ارمان مې دی. بیا ورته هغه کس وایي چې تراویح پکې کې؟ نو هغه وایي چې تراویح چې موږ راشو داسې یو د کار نه. یعنې زما لوی ارمان دی چې دا تراویح چې ته ما وکړې. نو بیا ورته هغه کس وایي د ډېر ښکلی تپوس بیا وکړو او د چا چې د انټرویو هسته دا هم پنجابی و. وایي پېشمنۍ او روژه ماتې دا پکې کوئ؟ نو هغه ورته وایي چې کافران ومنئ. تا له منډه زموږ نه سم کافران دي. باقاعده روژه ماتې کوو، پېشمنۍ کوو، صرف دغه دی چې روژه نه نیسو. دغه یو مسله ده. روژه نه نیسو، تراویح او لمونځونه پکې نه کوو. کار زموږ داسې دی چې نه کېږي. او نور ښه اهتمام د روژه ماتې هم کوو او د پېشمني هم کوو. دا قسمه خلک د روجو سره عادت نه دي. یو وجه د هغې دا ده، یو وجه چې دوی وړوکوالي کې چا ورته دا خبره نه ده کړې. اوس لکه زموږ مور پلار ته الله دې زموږ د ټولو مور پلار باندې رحم وکړي او الله دې هغوی له اجر ورکړي چې موږ یې د الله د دین سره عادت کړي. ما ته اوس هم یاد دي زموږ والده الله دې پرې د رحمتونو باران وکړي او الله دې ورله قبر د جنت باغچه کړي. زه وړوکی وم، زه به سکول ته تلم نو روژه به یې په ما نیوه او ما ته به بیا دا وي نو هلته سکول کې خو واړی ټول او بیا دا بعض خلک خو هسې هم روجې نه نیسي چې لوی وي بیا چې واړه وي هغه بلکل نه نیسي. نو ما ته به وي ته به لازم په هفته کې ته 5 ورځې سکول ته ځې، په دې کې به ته 3 ورځې روجې نیسي لازم. او بیا چې کور کې ستا کومه چوټي هغه به روجې. نو ما به ورته ویې صحیح ده. پېشمنۍ به موږ وکړو او سکول ته چې به روان شو نو دا خبره به ما ته وکړه. ما ته اوس هم یاد دي. وي که ته دا وایې چې ما مور نه ویني هلته او ته څه خورې څه څکې نو ګوره الله دې ویني. نو هلته به په رښتیا زما زړه وشو. دې وړو به د ایسکریم خوړو او دا پیپسیان او یو شی بل شی بس روانه. بیا به د دې مور دا خبره رایاده شوه چې که زه دې نه وینم هلته ته چې مور نشته خو ګوره الله دې ویني. نو الله دې زموږ د مشرانو له اجرونه ورکړي او الله دې په هغوی باندې رحمتونه راووري. دې سره ماشوم عادت شي. دا د صحابه کرامو طریقه وه. بعضو سلف مبارک راځي هغوی به د خپلو بچو له لوبې اخیستې کیلونې. نو په هغې کې هغه ماشوم چې به کله د مازدیګر ته نږدې شو بس هغه به نور زما طاقت نه رسي. بیا به په دې کیلونو کې مصروف یا هسې اذان کې. دا ماشوم چې به لوی شي نو څه خیال دی چې دی به دې عبادت قدر کوي که نه به کوي او دی به د عبادت سره صحیح عادت وي. نو صحیح ده چې په نابالغه باندې روجې نیول لازم نه دي خو مشرانو له کوشش پکار دی چې دوی ورسره عادت کړي. لازم نه چې د ټولې روجې نیسي. په میاشت کې 2 روجې ونیوې، ورو 15 شوې، ورو 10 شوې او داسې پسې روان.
اوس دغه قصه فلسفه چې زمونږ ملکونو کې پوښه اوس الحمدلله خلک ډېر په دین باندې پوه شو په دین هم پوه شو په دنیا هم پښتانه پوه شو الحمدلله په ده چې وي روجې نه وړي هغه به په څه کتو په تسپو یا په تسمه یا په تار خاص مولوي صاحب سره به دا فن یو کس سره نو یې ده په ده روژه نه وړي دی به په ده نه وړي په ده وړي جي نو دغه تار به یې اړو راړو او په هغې به یې دا معلومو یو ملګري ما ته به خپله قصه کوله اوس ملک ته تللی دی نهایي او دلته به موږ سره درسونو کې هم کېناستو الله دې حفاظت وکړي چې هر ځای هغه ما ته وی دومره خندولی ومه که نه وی زه پلار روان کړم وی ته راشي چې ستا خو هم قصه معلومه کړو چې په تا دا روجې وړي که نه وړي نو دا تار د هغه دی نیم سر ته ورسېد وی مولوي صاحب ووایي چې نیمې دې ونیسي نیمې یو دا او وی ما هغه چل د مولوي صاحب نه زده کړو په کلي کې او بیا ما خلکو له معلومول چې کوم ماشوم به تېرېدو دلی به زه ورکړی وه که نه چې ته راشه لکه د بلوغ خپلې نښې دي چې دا ماشوم اوس بالغ شو دا زلمی شو دا جنۍ پېغله دا په تارونو په تسمو خو نه معلومېږي چې ته به په دې معلومې اوس الحمدلله وګوره هغه کیسې تقریبا ختمې شوي دي چېرته اوس تاسو چا نه اورېدلی دی چې دا کیسې دا الحمدلله دلیل دی په دې چې موږ اوس په صحیح دین هم پوه شو الحمدلله او په دنیا هم الحمدلله خلکو تعلیمونه وکړو پوه شو موږ خو دا وایو چې یالله زموږ دا قام په دین او دنیا کې ترقي وکړي چې دنیا هم د دوی او آخرت ولم الله ورکړي الله دې موږ پوه کړي په دین او دنیا باندې ښه موږ دا وایو عاقل چې د عقل خاوني نو څوک دې ووتو لیونی په لیوني باندې روجې نیوه نشتی ولې ځکه چې الله چې موږ دا رانیسي د څه د لاسه م رانیسي د عقل د لاسه د سره عقل نشته هغه حدیث دی ان القلم قد رفع عن ثلاثه درې قسمه خلکو نه الله قلم اوچت کړی دی حساب ورسره نه کوي عن المجنون حتى يبرأ او د لیوني نه تر دې چې دی روغ شي نو په لیوني باندې روجې نیوه نشته موږ به کوو طاهر چې پاک وي دا د زنانو دپاره شرط چې ماهواري څلوېښتي دا پرې نه ځکه دغه دوران کې روجې نیوه په دوی نشتي او وروسته به د دې قضا راوړي موږ وایو چې قادري چې قدرت لري او چې قدرت یې نه وي هغه دوه قسمه دي یا خو همیشه بیمار داسې بیمار دی چې نه ښه کېږي او یا هغه سپینګیری یا هغه بوډۍ چې هغه داسې عمر ته رسېدلي دي چې هغوی روجې نشي نیوی نو په دوی باندې روجې نیوه نشتي او د هرې روجې په بدله کې به یو مسکین نه خوراک ورکوي اخرنی موږ وایو چې مقیم معنی مسافر باندې روجه نیوه لازم نه دي او د دې مسافر مسله به ښه تفصیلي راځي انشاءالله مسافر ته اختیار دی که روجه نیسي ویې نیسه که نه نیسي اوس یې پرېږده بیا به قضا راوړي اولنی حدیث دې باب کې راوړی دی عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو هريره وی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يوم د رمضان د میاشتې نه مخکې به د ورځ دوه روجې نه نیسئ دا د شک هغه روجې ته مراد دي الا رجلا كان يصوم صوما فليصومه یو سړی دی د هغه عادت دی روجې نیسي د شک دپاره نه نیسي د هغه عام ورځو کې هم د عادت دی او روجې نیسي نو روجې دې بیا نیسي دې حدیث کې منع راغلی دی د شک د روجې نیونه بعضو خلکو دا طریقه ده چې یاره داسې کار به وکړو د دې شعبان دا دېرشمه به یو کم دېرشمه به هم روجه کړو دا دېرشمه به هم روجه کړو ولې احتیاطا دا حرام دی او ځکه حدیث کې د راځي رسول صلی الله علیه وسلم صحابي وایي چې چا چې د شک دا روجه ونیوه فقد عصى ابا القاسم صلی الله علیه وسلم دې سړي د رسول صلی الله علیه وسلم نافرماني د چا وکړه د رسول صلی الله علیه وسلم نو د شک روجې نشته
دویمه خبره دا ده دین اسلام ولې منع کړې ده؟ منع یې په دې کړې ده چې د نفلو او د فرضو په منځ کې فرق راشي. ها رسول صلی الله علیه وسلم الا دا که یو سړی خپلې روجې نیسي هغه دې نیسي. خپلې روجې څنګه دي؟ لکه یو سړی دی هغه د میاشتې د 3 ورځې روجې نیسي هره میاشت، صحیح ده؟ او د شعبان کې هغه کله ونیوي؟ د اخره کې ونیوي، بلکل د رمضان نه مخکې. روا دي که نه دي روا؟ روا دي. ها یو سړی دی هغه د پیر او د جمعرات د ورځې روجې نیسي او د جمعرات د ورځ د رمضان نه بلکل مخکې راغله. د جمعې په ورځ روجه ده، رمضان دی او جمعرات له دې روجې نیسي، نیوی شي که نه شي؟ نیوی شي. یو سړي منښته کړې ده چې زه به د شعبان د میاشتې د اخرني 2 روجې نیسم، خبرې د لاسه یا اسې روجې نیوی شي که نه شي؟ نیوی شي. خو دا چې صرف په دې نیسي چې دا شکي ده، کیدی شي رمضان داخل شوی کیدی شي نه داخل شوی، نو دا حرام دی، دا روجې به نه نیسي. بله مسله ګوره دا ورسره یاده کوي، ذهن ته مې راغله، د رمضان د میاشتې د روجې نیوه دا د هجرت په 2م کال لازم شوي دي. نو رسول الله وسلم څو رمضان روجې نیولي؟ 9 کاله رسول الله وسلم د رمضان روجې نیولې دي، ځکه چې رسول الله وسلم وفات شوی دی په 11م کال کې، خو د 11م کال په ربیع الاول میاشت کې رمضان ته لا نه یې رسېدلی. نو 9 رمضان رسول الله وسلم روجې نیولې دي. ورسره دا مسله یاده کړئ چې رمضان د روجې نیوه په موږ خو لازم دي، په پخوانو امتونو باندې هم روجې نیوه لازم دي. دا داسې عبادت دی چې ټولو امتونو باندې اوس دا موږ ته پته نشته چې د هغوی د روجو نیوو طریقه هغه دې زموږ دې په شان وه که نه څه فرق پکې و، کیدی شي و کیدی شي نه و، د الله ته پته ده. خو موږ ته صرف دومره پته ده چې پخوانو امتونو باندې هم د روجو نیوه دا و، دا عبادت په هغوی باندې و. ښه یو حدیث کې داسې هم راځي، رسول صلی الله علیه وسلم وایي اذا انتصف شعبان فلا تصوم، کله چې د شعبان د میاشت نیمې ته ورسي د دې نه بعد به روجې نه نیسي. دا حدیث امام ابو داود راوړی. دې څه مطلب دی؟ دې مطلب دا دی حالانکه حدیث کې دا راځي د ام سلمه رضی الله عنها، د عایشه رضی الله عنها چې رسول صلی الله علیه وسلم د رمضان نه بعد کې د یو میاشتې ډېرې روجې نیولې دي، نو هغه کومه ده؟ هغه شعبان. او دې حدیث کې وایي چې نیمې ته ورسي بیا به روجې نه نیسي. دا د هغه چا دپاره دی دا حدیث چې هغه د نیمې نه بعد روجې په دغه اعتبار سره نیسي. د شک یا دا چې انتظار یې کو ډډه یې لګولې چې یاره دا نیمې ته ورسي بیا به شروع کوم، نو دی اوس ځان کمزوری کوي، خو که یو سړی د میاشتې د اول سر نه روجې نیسي نو نیسي دي، بیا که دی 15 شعبان نه بعد روجې نیسي نو هم څه خبره ده. منځ کې پکې دا خبره راله چې دا کومه میاشت چې داخله شوه موږ پکې یو، د دې چې څومره روجې نیسي الله رب العزت د هغې ډېر اجر ورکوي. او د رسول الله وسلم دا طریقه وه چې هغه به د شعبان دا روجې دومره نیوي چې سړي به وایي که څه دې کال ټول شعبان که څه روجې کوي. فایدې څه ده؟ سړی عادت شي. دا موږ ګوره د روجو سره نه یو عادت، د عرب خلک عادت دي. ولې؟ ځکه چې عرب ټول کال روجې نیسي، کله د میاشتې دا 3 روجې نیسي، کله په هفته کې دا 2 روجې نیسي، کله شعبان کې ډېر روجې نیسي. موږ خلک په دې کې ډېر کوتاه یو پښتانه. نو بیا چې کله روجه راشي بیا زموږ دغه عادي زموږ عالم لیدلی رمضان کې بیا په واوره باندې مرګونه کېږي. یو پیر پکې ویډیو راغلی په واوره یو بل ویشته. ولې؟ ځکه چې دا خلک 11 میاشتې یو سړي ځان نه دی منع کړی د خوراک څښاک، 11 میاشتې، او एकदम دی دا عبادت شروع کړي دی به پازابیږي نه، ستړی کېږي به نه، نو سړي ته ګران. خو چې ته پسې په دې شعبان کې یو څو ورځې روجې ونیسي که نه، نو الله رب العزت به تا د عبادت سره عادت کړي او دا به تا ته اسان کړي دا عبادت. نو رمضان به د باندې ښه ښکلی تېر شي، نه به دې بیا روجه سر ته خېږي او نه به خپو ته راکوزېږي، ځکه چې ته به ورسره عادت وي. د هغې نه بعد یې حدیث راوړی د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما، وی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده اذا رأیتموه فصوموا،
کله چې تاسو د رمضان د میاشتې روجې عفوا د رمضان د میاشتې سپومۍ وینئ نو روجه کوئ به واذا رأیتموه فافطروا او کله چې سپومۍ وینئ نو بوزه کوئ به دغه سپومۍ به د کومې میاشتې بیا شوال فإن غم علیکم نو که چېرته تاسو میاشت ویننئ د وریځو د لاسه د دوړې د لاسه بله څه مسله راله او تاسو میاشت ونه لیده فاقدروا له نو بیا ورله اندازه ولګوئ اندازه بیا څه د بل حدیث کې راغلي دي چې 10 ورځې به پوره کړي 10 ورځې به پوره کړي ها دې حدیث کې ډېرې مسلې دي زه یو څو ذکر کوم په تعدیل سره اولنۍ مسله هغه دا یاده کړئ د رمضان د میاشت نه ده دې کې د یو سړي ګواهي کافي ده چې یو کس ووایي چې ما میاشت لیدلې ده او هغه ثقه او رښتینی سړی نو دا کافي ده او په دې دلیل دا دی عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت دی وایي خلکو میاشت لیدلې وه زه په رسول وسلم پسې لاړم چې یا رسول الله ما هم لیدلې ده یعنې زه یو کس ورلم نو رسول وسلم په خپله هم روژه کړه او خلکو ته یې هم وویې روژه به نیسي دا ښه صحیح حدیث دی هر چې د اختر د میاشت ده نو دې کې 2 کسان پکار دي څو 2 د رمضان د میاشتې لپاره یو پوره دی او د شوال ده 2 پکار ولې شوال ده 2 هسې ستاسو زړه ته به څه راځي بارک الله فیک ځکه چې یو میاشت خلکو روجې نیولې دي نو ستړي شوي دي نو کیدی شي اوس یو کس په کیدی شي راشي چې سړی شوی ده ما سپومۍ لیدلې ده وایو نه 2 کسان پکار دي 2 رښتیني کسان هم رښتیني کسان پکار دي نو پته چې دا سړی رښتینی دی ها بله مسله دا یاده کوي که چېرته سړي ته پته ولګي د ورځې یعنې د ورځې تا ته پته ولګېده چې د رمضان سپومۍ پرون ښکاره شوې میاشت ښکاره شوې او ده ته پته کله ولګېده د ورځې یعنې د دې چې کومه ورځ کېدې ده د رمضان اولنۍ ورځ ده خو ده ته پته نه وه نو دی به څه کوي دا باقي ورځ به او دا زه تحقیقي چې کوم قول هغه به ذکر کوو تفصیل ته ضرورت نشته دی به دا باقي ورځ چې دی دا باقي ورځ به خوراک څښاک دا نه کوي ورځې ته خو پته ولګېده چې باقي چیرې دا رمضان او بیا به د دې ورځې قضا راوړي قضا راوړي حدیث کې داسې راځي د عاشورا د روژه ما تاسو ته ووایي چې مخکې یې دې نیوسه لازم نو صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی چې رسول الله وسلم یو کس ته ووایي اعلان وکړه د عاشورا د روژې په باره کې که چا دا روژه نه نیولې نو روژه دې ونیسي او که چا پکې خوراک کړی نو هغه دې د ماښامه پورې بیا ځان د خوراک نه بند کړي نو موږ دا وایو که یو سړي ته د ورځې پته ولګېده چېرې دا خو د رمضان میاشت نو دا باقي ورځ به خوراک څښاک نه کوي د نور ډوبېدو پورې او بیا به د دې ورځې به قضا راوړي ولې به قضا راوړي د دا اول سره نه نیولي بله مسله هغه دا ده د خلکو روژه ده چېرې جي دا روژه 13مه ده ولې ځکه چې دوی سپومۍ نه وه لیدلې سبا له پته ولګېده چې خو د اختر اولنۍ ورځ ده سپومۍ لیدی شوې ده یا چې د علاقې والا خبر نه و یا بله څه مسله وه نو اوس به دوی څه کوي بس دوی به د دې مسله اسانه ده د روژې د دوی ماته ده دا روژه نه ده د اختر د مانځه سره به څه کوي که چېرته ټیمي نور ځایله کېدو پورې لا ټیمي نو دوی دې د اختر لمونځ وي که نه د اختر لمونځ دې به دویمه ورځ وي او دې کې یو حدیث دی امام عبدالرزاق راوړی دی چې بعض صحابه کرامو نه یو پیر داسې وشو چې د شوال د اختر د میاشت ونه لیدی شو فاصبحنا صیاما سهار له موږ ټولو روژه کړه چې رمضان څو ورځې شو 10 شو په دې کې څه کسان رالو د رسول وسلم خواته او د ورځې د اخرنۍ برخه وه هغوی ګواهي ورکړه یا رسول الله موږ خو پرون میاشت لیدلې ده موږ میاشت لیدلې وه
نو رسول صلی الله علیه وسلم خلکو ته امر وکړو چې دا باقي ورځ خوراک څښاک کوئ او سبا به موږ د اختر لمونځ کوو. ولې به سبا کوو؟ وخت نه وخت تېر شوی د اختر د مانځه وخت کم دی کم نه دی دا موږ د مانځه په مسایلو کې ذکر کړی. نو که چېرته داسې تا سره وشوه نو بیا حل هغه دا دی لویه مسله او چې ټول کال پې زموږ په ملکونو کې جاخي هغه بیانوم درته مختصر چې یو ملک کې میاشت ولیدی شوه ایا ټوله دنیا کې به خلک روژه کوي او ټوله دنیا کې به خلک اختر کوي که نه هر ملک والا هر علاقې والا به په خپل رؤیت باندې اعتماد کوي او په هغې به عمل کوي. زمونږ چې خپل کوم زړه مطمئن دی د هغه علماو په رای او په قول باندې چې اختلاف د مطالعو دا معتبر دی. د سپومۍ د راختو د ځایونه چې دي دې کې اختلاف دی. ټول ځایونو کې په یو ځای سپومۍ نه راښکاره کېږي نو چې دې کې اختلاف دی نو دا اختلاف معتبر دی. څنګه معتبر دی؟ پښتو کې لنډه ده چې کوم ځای کې سپومۍ ولیدی شوه هلته دغه خلک به روژه کوي، چې کوم ځای کې سپومۍ نه ده لیدی شوې هلته روژه کول نشته. په کوم ځای کې د اختر سپومۍ ولیدی شوه میاشت ولیدی شوه دا خلک به اختر کوي، په کوم ځای کې نه ده لیدلې هلته به اختر کوي. داسې نشتې چې یاره به سعودي عرب کې لیدی شوې ده بس په ټوله دنیا لازم شو. نه، سعودي عرب نه یو ځای کې قرآن کې دا خبر راغلی نه حدیث کې چې یاره تاسو به سعودي عرب ته ګورئ یا د سعودي عرب نه علاوه بل ملک ته به ګورئ یا به تاسو پاکستان ته ګورئ که پاکستان کې ښکاره شو په ټوله دنیا کې ده یا به افغانستان ته ګورئ. نه، اختلاف د مطالعو دا معتبر دی چې کله سپومۍ ولیدی شو او ملک کې اعلان وشو چې سپومۍ لیدی شوې ده به دا خلک به روژه کوي، یا سپومۍ نه ده لیدی شوې به دا خلک به نه روژه کوي یا دا خلک به نه اختر کوي. او حدیث کې دا راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي الصوم یوم تصومون والفطر یوم تفطرون والاضحى یوم تضحون. روژه هغه ده چې ټول خلک یې روژه کوي، ټول علاقه روژه کوي. او اختر هم هغه دی. نو ته به کې د ځان نه دا مسله نه راوباسي چې نه جي زمونږ خو د سعودي عرب سره دا سیسټم دی او زمونږ د پلاني ملک سره دا دی پلاني سره دا دی. ته به کې دا خبره نه کوي. الا دا که په یو ملک کې اوس یو ملک کې ټولو علماو او د مشرانو فیصله دا ده چې زمونږ به روژه هم د سعودي سره او زمونږ به اختر هم د سعودي سره نو بیا په دوی سره چې اوسېږي نو اختلاف به نه جوړوي. هم دوی سره به روژه کوي هم دوی سره به بوزه کوي. څنګه چې د حدیث کې دي چې خلک روژه کوي ته روژه کوه، چې خلک بوزه شي ته بوزه کېږه. کم ملک کې چې دا طریقه وي چې هغوی خپله سپومۍ ویني چې سپومۍ هغوی ویني اعلان کوي، اعلان یې وکړو چې روژه نشتې نو ته به پکې د ځان نه بیا دا دغه نه کوي چې نه چې موږ خو د سعودي عرب هغې سره نیسو، موږ خو جي د پلاني هغې سره نیسو. دې ته اختلاف جوړول وي. بعض دا وایي د اختلافات ختمول غواړي. څنګه به یې ختم کړو مولوي صاحب؟ وایي داسې به یې ختم کړو چې ټول به د سعودي عرب سره روژه کوو او سعودي عرب سره به اختر کوو. نو زه ورته وایم دا خو ته اختلاف جوړې. اختلاف ختمول خو دا و چې هر ملک کې کوم اعلان وشي په هغې دې عمل کېږي. اختلاف ختم نه شو؟ ختم شو. بله مسله لویه مسله زموږ د سعودي عرب سره یا د پاکستان او انډیا او افغانستان او بل ملک سره کار نشته. مسله د سپومۍ ده. په بعضو ملکونو کې سپومۍ او میاشت د سعودي عرب نه مخکې لیدی کېږي. دې سره به څه کوو؟ اشکال دلته راځي. لکه که موږ دا ووایو چې په دنیا کې په یو ځای کې هم سپومۍ ولیدی شوه نو په ټولو مسلمانانو لازم شو چې بیا به روژه کوي یا به اختر کوي. صحیح شو، موږ تا سره ومنل. بیا د سعودي عرب ولې خاص کوي؟ ځکه چې بعضو ملکونو کې خو د سعودي عرب نه مخکې میاشت راښکاره کېږي. بیا خو موږ له پکار چې د هغوی سره یو شو. ورسېدي تاسو ما به یې نقطه کوي. لکه تېر شوي کال 3 ملکونه داسې وو چې هغوی د سعودي عرب نه یو ورځ مخکې روژه کړې. ولې هغوی موږ میاشت لیدلې ده او مسلمانان دي. ته ټول ملک ته څنګه وایي چې تاسو دروغجن یې؟ ټولو درته ویلی چې ته دروغجن یې. څه کافران خو نه دي، هغو هم عبادت کوي. هغه وایي موږ میاشت لیدلې ده، حکومت ورته اعلان کړی دی چې بس روژه شو. په سعودي عرب کې بیا سبا له روژه وه. نو دقه علماو بیا دا وایي موږ د سعودي عرب سره روژه کوو. نو دا خو ته د خپلې فتوې هم خلاف لاړې
ستا فتوه خو دا ده چې کوم ځای کې سپومۍ ولیدی شوه ټول به روژه کوي. نو سپومۍ خو مخکې لیدی شوي او هغه هم مسلمانانو چې کافران خو نه وو. نو ځکه زمونږ خو خپل ځاني الحمدلله زړه په دې مطمئن دی چې خبره د سپومۍ د رؤیت سره تړلی شوې په کومه علاقه کې چې سپومۍ ولیدی شو او اعلان وشو چې سپومۍ لیدی شوې ده بس ته به د هغې تابع یې. اعلان وشو نه ده لیدی شوې ته د هغې تابع یې. دویمه مسله دلته ډېره اهمه. بعض خلک راشي موږ ته وایي چې زموږ د ملک دا کومه کمیټي چې ده او په دې کې بریلی دی او په دې کې دروغجن دي او په دې کې دوکهباز دي او په دې کې دغه دي او په دې کې داسې دي او زموږ پې یقین نشته. یو خبره زما دا یاده کړئ، بریلیان هم که عقیده کې موږ سره اختلاف لري او هغوی هم د رمضان د میاشتې د روژې عبادت ګڼي او رکن یې ګڼي، هغوی هم دا عبادت کوي، څه ګپ نه لګوي یا بل څوک چې. دویمه خبره دا ده که موږ داسې ووایو چې موږ ته یې دروغ ووایي، اوس موږ سره خو داسې آلات نشته چې موږ پې سپومۍ پخپله وګورو، خو موږ ته داسې وویلی شو چې میاشت ښکاره شوې ده او موږ ته یې دروغ ووایي. ځه داسې به ومنو لږ ساعت له چې صحیح شو، زه موږ ته یې څه ووایي دروغ ووایي. قیامت په ورځ الله ما نه رانیسي، همدغه مشران به رانیسي. زه خو ما ته خو وویلی شو چې موږ سپومۍ لیدلې ده، اعلان شو په ټول ملک کې میاشت ښکاره شوې ده، روژه ده جي، ما خو روژه کړه. الله ما نه رانیسي، الله به هغه څوک رانیسي چا چې په دې کې بې احتیاطي. نو موږ ته خو مسله اسانه ده الحمدلله، خو موږ یې په زور ګرانوو. زموږ خو الله ذمه فارغه کړې ده. اوس هر سړی خو هم د کور په چت باندې مشینان نشي لګولی چې میاشت به ګوري، نه هغه پخوانی موسم دی او طریقه ده او علاقې دي چې هر څه پکې صفا ښکاري، بلډینګونه دي، آبادیانې دي، لیټونه دي. سپومۍ اوس داسې خو نه ښکاري څنګه چې مخکې ښکارېده میاشت. نو اوس هر سړی به څه کې دا مشین به یې لګولی ناست به چې کله موږ ته وویلی شو او مسلمانان دي کافران هم نه دي، مسلمانانو اعلان وکړو چې میاشت لیدی شوې ده، بس موږ میاشت لیدی شوې عمل وکړو. که دوی دروغ ووایي نو څوک ذمهوار دي؟ همدغه مشران. نو تاسو ښه مطمئن خپل عبادت کوئ، ښه مطمئن، په دې کې مه شکي کېږئ، ښه مطمئن خپل عبادت کوئ. ټول مسلمانان چې څومره هم دي په دنیا کې هغوی ته چې د هغوی د مشرانو د طرف نه کوم اعلان کېږي چې میاشت لیدی شوې ده یا نه ده لیدی شوې، په هغې دې عمل کوي. زه صرف د خپل ملک مسله نه بیانوم، ما څه ووایي ټوله دنیا کې چې کوم دي. اوس که هغه مشران د سعودي عرب سره روژه کوي او اختر کوي نو ته به هم د هغوی سره یو ځای روژه کوي او اختلاف به نه جوړوي. که چېرته هغه وایي چې نه موږ پخپله میاشینو او بیا اعلان کوي نو ته به د هغې تابع د هغې به نه به عمل کوي. دا مسله ما په ډېرو ځایونو کې ذکر کړې ده او صرف خبره په دې ختموم. د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما یو روایت دی دې کې دا په توجه سره وایم. هغې کې دا دی چې قریب دی لاړو معاویه رضی الله عنه پسې شام ته. قریب رحمه الله لاړ په چا پسې؟ معاویه رضی الله عنه پسې شام ته. معاویه په دې شام او په دغه علاقو باندې ماشي. نو هغه پخپله وایي په ما باندې د رمضان د میاشت راله او زه په شام په سوریه کې، اوس د سوریه وم، نو موږ میاشت ولیده د جمعې په شپه. اوس دې ته غوږ کېږدئ ښه، موږ میاشت د رمضان ولیده کله؟ د جمعې په شپه، او زه وم په کوم ځای کې؟ په شام کې. مدینې ته چې زه واپس رالم نو د میاشت اخرنۍ ورځې، مدینې ته چې زه رالم د میاشت اخرنۍ ورځې وي. نو عبدالله بن عباس رضی الله عنهما ما نه تپوس وکړو د دې قریب، تاسو میاشت کله لیدلې وه؟ د رمضان د میاشت تاسو کله لیدلې وه؟ وایي ما ورته وایي چې رأیناه لیلة الجمعه، موږ خو په شام کې د رمضان میاشت د جمعې په شپه لیدلې وه. وی بیا ما ته وایي چې تا لیدلې وه؟ عبدالله بن عباس ورته وایي دا اوس مدینه کې لیدلې، ده نه تپوس کوي تا لیدلې؟ هغوی ما هم لیدلې وه ورآه الناس او خلک هم لیدلې وه. نو بیا معاویه رضی الله عنه امر وکړو چې به زمونږ روژه شو. نو هغه ورته وایي تاسو دې ته اوس غوږ کېږدئ. عبدالله بن عباس ته وایي تاسو؟ وی لکنا رأیناه لیلة السبت، موږ خو د خالي په شپې لیدلې.
یو مسلې ته توجه ده که نه موږ کله لیدلې د خالي په شپه موږ خو به روژه نیسو چې یا 10 پوره کړو یا سپومۍ وي ولې ځکه چې موږ یوه ورځ تاسو نه وروسته شوي یعنی په شام کې رمضان کله شروع شوی دی د جمعې په ورځ یا موږ به وایو چې رمضان میاشت ننوتې ده د جمعې په شپه او په مدینه کې د خالي په ورځ اولنۍ روژه وه نو موږ خو به یا 10 پوره کوو یا به موږ میاشتې انتظار کوو وی ما ورته وایي چې اولا تکتفي برؤیة معاویه نه نو د معاویه چې دا سپومۍ لیدلې ده قریب ورته ووایي دا پوره نه ده معاویه ولې لیدلې نه وه مشر د علاقې وی راته وایي چې لا نه هكذا امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته دقه شان امر رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی په دې څه ورسېدی که نه نو ګوره شام ته مدینې ته دومره لرې علاقه هم نه ده دغه شام دی او دا مدینه ده خو هلته رمضان د هفتې د جمعې په ورځ دی دلته رمضان د هفتې په ورځ دی که چېرته یو ځای کې سپومۍ چې راښکاره شي دا په ټوله دنیا کې شوه نو بیا پکار دا وی چې رمضان په شام کې او په مدینه کې د جمعې په ورځ وي ورسېدی کوي الله رب العزت یې موږ پوه کړي په دین باندې او بل چې ګوره زه داسې تاسو ته یو مثال درکړم د دین چې ښه ذهن پرې کولی شي چې دلته مازدیګر 4 بجې دلته په پاکستان کې څو شپږ که نه ماښام اذانونه به هلته شوي که نه وایي شوي به که نه لکه اوس رمضان راشي او الله دې موږ ته راورسي رمضان راغی او مازدیګر 4 بجې دي او ګرمه ګورمي ده څوک سموسې او څوک پکوړې او څوک جومات کې ناست او څوک درسونه او شونډې د خلکو وچې شوي هلته خلک د روابضه شربت یې څکي ولې هلته ماښام راغلی دی شپه راغلی ده نو که داسې موږ دا وایو چې هلته شپه راښکاره شوې ده او سپومۍ چې به کوم ځای کې ولیدی شو نو ټول خلک به پرې عمل کوي نو بیا خو به دلته هم دې خلکو ته وایي چې هلته شپه راښکاره شوې تاسو هم دلته روابضه باندې بسم الله وایئ کجوره شروع کړئ هلته خلکو روژه ماته کړې ده نو ته اوس دې ځای کې سوچ وکړه نه هلته موږ انتظار کوو څه ته هلته انتظار کوي هغوی شپې ته موږ دلته انتظار کوو څه ته شپې ته همدغه شان هلته به هغوی انتظار کوي سپومۍ ته موږ به انتظار دلته کوو سپومۍ ته نه به هغوی زموږ طرف ته کښېني نه به موږ هغوی ته اوس وایي سعودي عرب کې خو سپومۍ ولیدی شوه زه تاسو نه دا تپوس کوم زموږ د مشرانو سره موبایل وي زموږ د مشرانو سره ټیویانو زموږ د مشرانو سره داسې جازونه وو چې هغوی په 2 ګنټو کې 3-4 کې سعودي ته راتلی شو نو هېڅ هم نه و که نه هغوی به دا روجې او اخترې څنګه کولې سوال چې میاشت به یې ولیده روژه به وه چې میاشت به یې ولیده اختر به دا خو اوس ته د سعودي عرب نه خبرېږي موبایل داسې زر روالې او یاره سعودي کې خو اعلان وشو ښه هغوی خبرېدو نه دی نه هغوی خو نه خبرېدو په میاشتو خو یوازې سفر وکړه یو سړی دا وایي چې زه سعودي ته ځم چې سفر وکړم چې د دې میاشتې معلومات وکړم نو یوه میاشت مخکې خو به ته راځي او چې بیا ځي خلکو به کې اختر هغه جامې هم زړې کړي او ته به لا اوس موږ له خبر راوړي چې د اختر میاشت یې لیدلې ده که نه ده لیدلې خو به موږ پکې کیدای شي غټ اختر تیاری کوو ته لا موږ له اوس خبر راوړي نو څنګه چې به هغه خلکو میاشت ته انتظار کوو چې یاره میاشت ولیدی شوه بس روژه ده به د ټول علاقې به روژه میاشت ولیدی شوه بوزه ده بس د ټول علاقې به بوزه وه همدغه طریقه ده الله موږ ته دا مسله اسانه کړې ده په زور به یې نه ګران وو چې نه جي اوس موږ سعودي عرب ته ګورو موږ به اردن ته ګورو موږ به مغرب ته ګورو موږ به شام ته ګورو موږ به افغانستان ته ګورو موږ به انډیا ته ګورو دا خو مسله ګرانه شوه الله موږ ته مسله اسانه کړې ده نو پرېږدي د اختلافاتو دا کیسې په یو کور کې به د پلار چې دی اختري او د زوی به روژې یا د زوی به اختري دا به روژې
بعض علاقې خو الحمدلله داسې دي چې هغوی ټول په یو دغه باندې اتفاق کړی، هلته مسله واضح خو دا بعض علاقې نه دي زموږ په دې پښتونخوا کې ته وایي ته به دا کرر ریبل کوې چې دې سړي ته د اختر مبارکي ورکړم او که نه د اختر په ورځ ولې کېدای شي چې روجې نو بس حالاتو ته به یې ګوري چې کپړې څنګه کپړې به یاره مزېداري دي او سړی هم داسې غوړ زیړ دی او څه یې خوړلي دي نو لکه وینه پکې چلېدلې ده نه حالات یې برابر دي اختر دې مبارک خو که داسې مړ مړ دي ولیدو نو بیا معلوماتو کې دا زموږ دغه د اختلافات دي او حال دي الله رب العزت دې په موږ باندې خپل خاص رحم وکړي باقي مسایل به انشاءالله سبا بیانو او الله رب العزت دې رمضان موږ ته راورسي او الله دې ورته موږ ورسي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وكا سؤال ولا